خوړلې به چرته ودرېږه پټېږه مې دماغسې ناوې ته او دلته ته خو ما داسې لیونی غوندې ښکارې وایي ګوره چې ما ته لیونی ونه وې زما په مخ کې څوک بدماشي کوي که نه نو بیا په ما پیریان راځي او تا ته پته نشته چې هغه پیریان څومره خطرناک دي نه نه ته دې خپل پیریان مه راوله ښه زه به ستا په مخ کې بدماشي نه کومه راځي دننه راځه او بله خبره دې وکړه زما به هره خبره به وي ځای به جادو کې لوښي به اینځې تنور به لمبه کې او منګي به راډه کې دل دې دا د در غاړه ما ته رامخ کې سترګې مه کوې کوه سترګې مه کوې کوه دا زما بدماشي دا واله زما بدماشي ښه دا واله وځو راځي راځه یا لکه قدرت الله زما نوم مطلب اشنا زما پلار مطلبي زما نیکه مطلبي یعنی مو خاندانی مطلبیان مون اجونه کړي دي روجې نیولې دي زکاتونه م ورکړي دي خیراتونه م کړي دي خو د آخرت دپاره نه د خپل مطلب دپاره باندې خوړلی او که نسوار دی اچولی بیا دې خوله ټینګه کړه اخي خان وتخنېدم تخنېږه مه وشرمېږه ورشه اعلان وکړه د خیرات منډه دیدن پہ درتا راشا ما پا منگی کی پراٹی راوڑ دین درتا زمرا پس راشا منگی مدو دین رملا میں ما توینا دا ته څه کوې دا مې د ګلال نه منګي واغسته دا یو منګي ماله راکړه زه به ونیسم مهرباني ونیسه یاره څومره خوند به یې کړی وی چې زه ښځه وې او ته سړی وې داسې وې ته نه 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 هسې خبره مې کوله که چېرې داسې اصل کې یاره موږ د ولي اوبه څښو دا د ولي اوبه لږې سپکې د کوی اوبه درنې که زما منې نو تم د ولي اوبه څښه ولې چې د ګردو دپاره ډېر ښه ښه ځه ورځه راکړي دي ماله دا منګې مهرباني السلام علیکم دا منګي دې نیسه شابه زه ولې ونیسم ورشاته په ګڼواچ کښېنه خدایه وای ډوبه شومه تا خو مې ما نه مور په جهیز کې راوړم او تا زما د جهیز منګی مات کو نه نو ما څنګه کس ته خو نه دی مات کړی درون را راوښویدو نه نو اوچ منګی دومره درنو دی کې خو تا اوبه نه دي راوړې نه تش دومره درون نو ما پکې اوبه ځکه راوړې یو اعلان ووري مطلب اشنا خیرات دی او ټول کلي ته اطلاع ده چې تاسو راشئ د خیرات ولیدل اوس زه شابه او ما له وریجې روړه شابه ځه تش را نه شي کور ته اوس بیا هم زه په خیرات کې وریجې غواړم دا ده لار ده دا اوس وګوره غاړې ته مې تمانچه مچولې ده کره کول مې په مازدیګري ایښی دی او زه به اوس پردي خیرات له ځم او ښځې له به دې غټې وریجې کور ته وړم څومره د شرم خبره ده وایه السلام علیکم ارسله خانه وعلیکم سلام څه سوچونه دي یار استاد ته څه ووایم غټه مسله را په سر شوې ده زه روان وم خیرات له ښځې راته فرمایش وکړو چې ما نه هم د غټې وریجې راوړې
اوس پردي خیرات کې وځو خرمو کده به کور ته وړم یو خبره ته کوم کوم باندې وای یار ستابه مو منم وای دلته یو مشوره خان نه ډېر ښه مشورې ورکړي که زما منې غلا ورشه زه نه لاړم د الله په امان لکه سید دا خو دا مسله شي مشوره خان له ورځم دې نن مالا غټي ورچې د خیرات رانوړي نو الله کې په دې کور کې پرېږده دا څه مشوره خان کاکا زه د یوې نه تنګ یم په اور کې دې ولاړ یم ته راته وایې چې بله وکړه نو ته مشورې له راغلی وکړه نه زه راغلی خو مشورې له یم نو بیا دا غوږ دې را دې خوا دې خوا راشه مشوره خان ماما په دې خبره کې دې وزن شته وزن نه پوره 2 منه خبره مې تا ته وکړه راو باسه زما کیس زه د خیر ارسلا خان ور يم درته کونډي کړی دی اصلي چې ور ډبو مو د کچا خو برا پاسې بیزته مې نه کی ما خو لا ورچې مې ونړې وسو کومه خپل کور مې دی رخصه ځه خپل بادرنګ دې خرڅوه ورشي نروجي خو مې راوړې اصل کې ما ته تمانچه مې اچولې وکړه کول مې پسرو داسې خرش پرش کې مونږ مې شرم راتلو څنګه مې ته پوښتې نه نو ته په تماچه سکے ته پښو د میو نه یریږي واه ته به هر زما د روډ نو څه خبرې چې زما څومره عزت دی څومره دبدبه ده او څومره روب مې دی زمینداران زما په نوم باندې کاڼی ګرځوي ګجران زما په نوم باندې میخې لشي خو بس افسوس چې تا ته څه نشم ویلی درته ویم چې څو دې ورځې دې کور ته نه راوړي نو رانه شي شابه ځه نه لاړ شم زه درته ویم پیمان زه اوس لاړ شم ویم ځه که نه ځه ګینې نور ته پسې جاړو راځي ګورې تختۍ ته څوک یې او دا خلک څوک وو زه ټاپې خور یم خدای خبر چې دا څوک وو چې ما پسې لګېدلی وو ټاپه دا ټاپه څوک دی هغه زما رور دی ته هغه منګو والا یې که نه په خدایا منګي مې ورته یاد دی تا زما عزت بچ که ستا ډېره ډېره مهرباني ته به لږ ما کوره پورې پرېږدې او جاو راځئ تر کوره هم پرېږدم راځئ چې ځو دا ستا کور دی جی لالا ته دا څوکه دلته ودرېږه زه یې ګورم ښه لالا
شرایطو نمونې نه خو داسې معلومیږي چې 3 کسان دې وژلي دي. دا راته ووایه چې ته زما خور څنګه پیژنې؟ یروکه زه ستا خور والله که پیژنم. بیا زما خور؟ نه جي هغه ما پیژني. اوس په پته ولګي. وای خدایا لالا زراره سا जी लाला خورې دې تا پیژني او که ته دې پیژنې؟ लाला مونږ دواړه یو بل پیژنو. بس ټیک ده زه ځم او په دې ساعت ملا راولم او ستاسو دواړو نکاح تړم. ونه خوځئ لکه ګورئ. خبر اورا ته پاخوسا پاسا. وای راخوشه ما راخوشه دا ستا غرورو دا خو پوره شدت او فرعون هم پسې بترو. څه شو د سرکس میلو؟ نه نه هغه د زړه نه ډېر ښه دی او بیا سیم اوس خو ستا زما واده کېدو والا دی که نه؟ زما په مخ کې څوک بدماشي کوي که نه نو بیا په ما پیریان راځي او تا ته پته نشته چې هغه پیریان څومره خطرناک دي. نه خبر اورا اخوا چرته دی خوا راځه که نه اسم لالا په ملا پسې تللی دی راځه.